په تیره ویډیو کې ما د گرین انرژي ذکر کړو چې ټوله دنیا دې سیکټر روانه ده او د سعودي عرب د تیلو اهمیت په ختمېدو دی. د ډیرو ملګرو کمنټس داسې وو چې یاره بجلی د تیلو نه رغیږي او دا هیڅکله نشي کېدی چې د تیلو اهمیت ختم شي. په دې کې د یو کس کمنټ چې هغه په ټیک ټاک باندې ډیر زیات فالوورز لري، خلک یې ګوري او خوښوي، هغه څه داسې کمنټ کوي چې دا کوناټی سر دې ورک شه، هغه بجلی به د جنریټر نه جوړیږي او جنریټر به په تیلو چلیږي، نو بیا به پې ګاډي چارج کیږي. ستا سوچ وو غین یې میم. نوره ویډیو مې نه ده کتلې، دا دې د اولني خبرې جواب وو، مننه او یو پیر بیا کنسل کړي. نو زه غواړم چې ستاسو دا ذهن په دې کولاو کوم چې په دنیا کې بجلی څنګه رغیږي او اوس خلک څه چل کوي. په دنیا کې 2.8% بجلی چې ده د تیلو نه رغیږي، 30.4% چې ده د ګیس نه رغیږي، 10.1% دا د نیوکلیر یا د اټامیک بم چې دی د دې نه رغیږي، 15.9% چې ده دا د هوا نه رغیږي، 14% بجلی چې ده دا د اوبو نه رغیږي او په دنیا کې د ټولو نه زیاته بجلی چې ده هغه د کویلې نه رغیږي 15.1%. بیا په اخره کې راځي سولر 3.2%. اوس دا 3.2% چې دی دا 50% ته د بوو دپاره څه کارونه په دې دنیا کې روان دي. تاسو به څه ورځ مخکې اورېدلي وو که نه چې چاینا یو آرټیفیشل نور رخ کړی دی، یعنی نقلي نور یې رخ کړی دی. اوس دی یو ماشین نخ کړی دی چې هغې ته ټوکامیک ماشین وایي. په هغې کې دی کوشش کوي چې د نور امره ګرمایش را پیدا کړي. اوس د نور چې خپل ګرمایش دی پاس دلته په ځمکه نو هغه دی 15 میلیون ډیګري سنټیګریډ. دغه ماشین چې و هغه رخ کړی 120 میلیون ډیګري سنټیګریډ، یعنی د شته نور نه 10% زیات ګرم دغه ماشین دغه ګرمایش چې و دا را پیدا کړی. اوس دغه که فزیکس ته لاړ شو هغه بیا ډېر اوږدېږي، هغه به چېرته بل ټایم په هغې خبرې وکړو. هم دغه ګرمایش چې دی د دې نه به په را روانو وخت کې بجلی رغیږي. دا صرف داسې نه چې صرف چاینا، په دې باندې هر ملک لګیا دی چې دغه ګرمي چې دی 1 سیکنډ له پیدا کړې 15 سیکنډ له. دی کامیاب په دې دي چې دی 11 سیکنډه دغه ګرمایش چې دی برقراره وساتو. خدای مکه که ایله پکې ګډوډ وشو قیامت په هم د دې ماشین نه راځي. صحیح ده. اوس سعودي عرب ته که موږ ګورو دی 50% بجلی چې ده دا د تیلو نه راغی، خو د دې 15 کاله کم پروجیکټ چې دی چې په هغې باندې 900 میلیونه ډالر دی لګولي دي، هم دقه 50% بجلی چې د تیل نه رغی دا به غونډه واړی سولر ته. بیا که تاسو سولر پارک دوبۍ دا هم یو پارک دی چېرته چکر ورته ولګوئ، په دې باندې 14 بیلیون ډالر لګېدلي او په راروان 4 کالو کې به یو کال پکې دی کار کړی، په راروان 4 کالو کې به د سعودي عرب 40% بجلی چې ده دا که په کور کې ده، که په هوټل کې ده، که په ټریم کې ده، په هر ځای کې چې ده 40% بجلی به پکې هم د دغې سولر استعمالیږي سولر پارک ته. اوس چې استرالیا راشو، استرالیا کې هم دغه چل روان دی. ساوت استرالیا دا د استرالیا یوه صوبه ده، سټیټ دی، په دې کې 80% بجلی چې ده دا هم سولر ده. موږ به بله ورځ تللي چې څنګه ساوت استرالیا یونیورسټۍ ته ورننه کېدو لوی شیشې لګېدلې وې، د هغې یونیورسټۍ غونډه بجلی چې وه هغه د دې سولر وه. که هلته میکډونلډ ته ځې هم له پاسه پې شیشې لګېدلې دي، که پټرول پمپ ته ځې هم په کورونو باندې له پاسه شیشې لګېدلې. او دا خلک بیا څه چل کوي چې ستا د ضرورت نه بجلی زیاته تا رخ کړه، د کور له پاسه چې کومه شیشه وه هغې زیاته رخ کړه، دا به واپس ته په حکومت خرڅی. نو د دغې څیز د کتلو دپاره ما ویره چې د پاکستانیان او بیا خاص کر زموږ پښتانه څه کوي دا شی شته او که نه، بلکل په پاکستان کې هم شته. د سیالکوټ خلک چې دی هغو ټولو دا سولر سیسټم یې لګولي دي او د هغو کوشش دا وي چې د شپې کار ختم کړي، دلته خو کارخانې ډېرې دي، نو هغه بجلی بیا په حکومت باندې خرڅوي. هلته هم شته. نو ټوله دنیا سولر سیسټم ته روانه ده. موږ پښتانه یو چې 1.5 کروڑ روپۍ به په کور ولګو، دا ټایلونه ماربلې درز غوبل به مو کړي، خو د ضرورت سامان پکې نه. که تاسو د واس نه شروع وکړئ او د کور په چت باندې د 10 لکو روپو د 15 لکو روپو څومره هم چې تاسو کولی شئ، که نور څه نه وي، که دا بجلی تاسو خرڅه نه کوئ، ایټلیسټ چې دومره وي چې ستاسو ضرورت په خپله پوره کیږي، نو دغه به ډېره ښه وي.
سولر انرژي د وخت ضرورت دی او ټوله دنیا پکې لګیا ده. که تاسو انډیویجولي ځان له څوک هم کولی شئ ما خبر کړئ او د دې شیخ هم ډېره مننه چې په دې دومره کړاو کې موږ له لاس راکړو. تر بلې ویډیو بیم باک.